السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتو. نن د 12 درس 5مه برخه ده د اسم څلور ګرامري ځانګړتیاوې، حالت، جنسیت، شمېر پېژندل ده. د مثالونو اخري برخه ده، 5مه برخه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. سورة یوسف 2 نمبر آیت ده. ترجمه دسته بشک مو قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسو پوه شئ او عقل وکاروئ. الله جل جلاله قرآن په عربي ژبه نازل کړی، نو موږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، ترڅو موږ وکولی سو چې د قرآن د تلاوت ترڅنګ د قرآن په معنا هم پوه سو. نننۍ موخې مو څه دي؟ د اسم څلور ګرامري ځانګړتیاوې، حالت، جنسیت، شمېر، ډول پېژندنه ده. دا د مثالونو اخري برخه ده، یعنې 5مه برخه. حالت رفع نصب جر ته وایي. رفع فاعل ته وایي چې د عمل کوونکی دی، دمه یا دمه تعین ده. او نصب څه ته وایي چې د عمل په اړه معلومات درکوي، فتحه یا فتحه تعین ده. جر د دا کلمې نه وروسته راځي، کسره یا کسره تعین ده. که چیرې موږ قرآن تلاوت کوو، د یو اسم جنسیت څنګه معلومولی سو؟ اسم مؤنث ده که مذکر؟ شمېر یې څنګه کولی سو معلوم کړو؟ مفرد ده، یو ده، مثنی ده، دوه ده یا جمع ده؟ ډول موږ څنګه کولی سو چې یو اسم قرآن کې مشخص کړو چې دا عام اسم ده که خاص اسم ده؟ یعنی عام خلکو ته خطاب شوی که خاص خلکو ته، خاصو ډلو ته خطاب شوی؟ په لاندې جدول کې د اسم څلور ګرامري ځانګړتیاوې، یعنی حالت، جنسیت، شمېر، ډول معلوم کړئ. لومړی اسم ته راځم، قرآنن. په کوم معنی چې دا قرآن، زه څنګه ولی سم حالت مشخص کړم؟ رفع، نصب یا جر ده. نو لومړی کنه به مې له ځانه دا ویسي آیا دا د پای غږ لري که د پای تورو ترکیب لري؟ دا د پای غږ لري. ما څنګه وپېژندل چې دا د پای غږ لري؟ زه به دلته راسم، وګورم مینې په فتحه تعین پای ته رسېدلی. نو که چیرې یوه فتحه وي یا دوه دانې وي، هغه ته موږ څه ویل؟ نصب ویل. بل لازمه دومه ځانګړتیا ته چې شمېر یې موږ د دې اسم شمېر څنګه معلومولی سو؟ چې مفرد ده، یو ده، مثنی دوه دي یا جمع ده؟ نو له معنا څخه مې پوهېږم چې دا څه ده؟ مفرد ده. بله ځانګړتیا ته راځم چې د دې جنسیت څه ده؟ مذکر ده که مؤنث ده؟ نو هغه د مؤنث اسم نښې دلته نه لیدل کېږي. مستقیما دلته ورته لیکم چې د دې اسم جنسیت څه ده؟ مذکر ده. او بل ډول یې پوښتنه کړې چې آیا دا خاص اسم ده که عام اسم ده؟ دا له خاصو نومونو څخه ده، نو دا خاص اسم ده. بل اسم ته راځم، القصصې. معنا څه ده؟ کیسې. نو لومړی ځانګړتیاوې دا ده چې حالت رفع ده، نصب ده، جر ده. نو زه څنګه کولی سم چې د دې حالت معلوم کړم؟ ګورئ دا د پای غږ لري. ما څنګه معلوم کړو چې د پای غږ لري؟ دلته وینئ په کسرې پای ته رسېدلی. نو که چیرې یوه کسه وي یا دوه کسه وي، هغو ته موږ څه ویل؟ جر ویل. زه به درته ولیکم چې د دې حالت څه ده؟ جر ده. بل دومه ځانګړتیاوې ته راځم چې شمېر. آیا دا مفرد اسم ده، مثنی ده یا جمع ده؟ نو که چیرې مو په یاد اوسي، موږ د غیر عاقل ماتې جمع ته څه ویل؟ مفرد ویل. اصل کې وینئ معنا یې جمع ده، ولې څنګه ده؟ دا د غیر عاقل ماته جمع ده، هغو ته موږ مفرد مؤنث ویل. نو دا څه ده؟ شمېر یې مفرد ده او جنسیت یې څه ده؟ مؤنث ده. ولې مؤنث ده؟ چې موږ د غیر عاقل ماتې جمع ته مفرد مؤنث ویل. په دې اړه ما مفصل معلومات ورکړي. هر هغه څوک چې د غیر عاقل ماتې جمع په اړه معلومات نه لري، نو زما د تېر درسونه وګوري، انشاءالله په دې اړه مفصلا معلومات ترلاسه کړئ. څلورمه ځانګړتیاوې، آیا دا خاص اسم ده یا عام اسم ده؟ دا خاص اسم ده. ولې خاص اسم ده؟ چې د خاص اسم یوه نښه دلته لیدل کېږي. د خاص اسم هغه نښه دا ده چې هر هغه اسم چې په ال کلمې باندې شروع شي، هغو ته موږ څه وایو؟ خاص اسم. بل اسم ته راځم، القمره. معنا څه ده؟ سپوږمۍ. د دې حالت څنګه مشخصولی سم چې دا رفع ده، نصب ده، جر ده؟ نو زه دلته ویلی سم چې دا د پای غږ لري. ما څنګه مشخص کړی چې د پای غږ لري؟ په فتحې پای ته رسېدلی. زه به دلته وګورم، ته وینې دا څه ده؟ فتحه ده. نو دلته ورته لیکم چې که چیرې یوه فتحه یا دوه فتحې چې فتحه تعین ورته وایي، هغه ته موږ څه ویل؟ نصب وایي. حالت یې معلوم کړو چې دا نصب. بل پوښتنه یې کړې چې شمېر مفرد ده، مثنی ده، جمع ده؟ آیا دا اسم مفرد ده، مثنی ده یا جمع ده؟ زه به درته مشخص کوم ورته چې دا اسم څه ده؟ مفرد ده، یو ده،
جنسیت چې ده جنسیت یې زه دلته ګورم چې هغه د مؤنث اسم نښې نه لیدل کېږي او نو دلته ورته ولیکم چې دا یو مذکر اسم ده. بله ځانګړتیا یې چې ډول یې آیا دا خاص اسم ده که عام اسم ده، زه به دلته ورته مشخص کړم چې دا یو خاص اسم ده. ولې خاص اسم ده؟ چې د خاص اسم یو ځانګړتیا لري چې هغه ځانګړتیا چې ده چې وینئ هر هغه اسم چې په ال باندې شروع شي هغه ته موږ شوی هغه ته خاص اسم. بل اسم ته راځم، شاهدین شاهد ته وایي. لومړی ځانګړتیاوې دا ده چې د دې حالت رفع ده، نصب ده یا جر ده. زه به دلته ولیکم چې دا د پای غږ لري. څنګه ما وپېژنده چې پای غږ لري؟ وینئ په کسرتین پای ته رسېدلی. نو که چیرې یوه کسه وي یا دوه کسه وي هغو ته موږ څه ویل؟ جر وایو. بل شمېر یې موږ څنګه مشخصولی سي؟ مفرد ده، یو ده، مثنا دوه دي یا جمع ده. د دې اسم شمېر زه مشخصولی سم چې څه ده مفرد ده، له معنا څخه هم پوهېږم چې شاهد. بل د دې اسم جنسیت مذکر اسم ده که مؤنث اسم ده. نو زه څنګه کولی سم چې دا معلوم کړم؟ هغه د مؤنث اسم نښې نه لري نو مستقیما جنسیت مذکر ده. بل ډول یې څنګه مشخص کړم چې آیا دا خاص اسم ده که عام اسم ده؟ د خاص اسم نښې دلته نه لیدل کېږي. نو که چیرې د خاص اسم نښې ونه لیدل شي هغو ته موږ شی وایي؟ عام اسم وایي. که غواړئ چې د خاص اسم نښې په اړه معلومات ترلاسه کړئ، ما په دې اړه مفصلا درس ورکړی. زما د دې درسونه وګورئ نو تاسو به انشاءالله مکملا د خاص او عام اسم په اړه معلومات ترلاسه کړئ. راځئ بل سلاید ته ځو. د نننۍ درس لنډیز د اسم څلور ګرامري ځانګړتیاوې یعنې حالت، جنسیت، شمېر، ډول مو وپېژندل. انشاءالله موږ تاسې وکولی سوای چې د اسم څلور ګرامري ځانګړتیاوې نن پای ته ورسوو. نو له ځانه به مو دا پوښتنه وي چې دا موږ ولې وویل؟ هدف د دې څلور ګرامري ځانګړتیاوې څه دي؟ ما وویل چې زموږ ستاسې هدف د دې برنامې دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، عربي ژبه زده کوو، تر څو موږ وکولی سو چې د قرآن په معنا پوه سو. نو ما دا یوه سوره راخیستې د قرآن څخه. تاسې به لومړی تلاوت سره له پښتو ترجمې سره وګورئ. نو لومړی به راسئ چې اسم معلوم کړئ. زه اسم څنګه معلومولی سم په دې سوره کې؟ اسم هغه کلمې ته وایي چې معنا لري ولې په زمان پورې تړاو نه لري. لکه دلته ویني القمر ما کار وکړو. بل پیدا کوي شمس، ویني والشمس. بل وګورئ چې کوم اسمونه دي هغه اسمونه ځان سره ولیکئ. لکه ما چې په تېرو درسو کې د اسم څلور ګرامري ځانګړتیاوو ته داسې جدول جوړ کړی، تاسې هم له ځان سره د هغه اسم چې مو پیدا کړ په دې سوره کې حالت، جنسیت، شمېر، ډول معلوم کړئ. نو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې کله د قرآن تلاوت کوئ هغه تېر ګرامر چې مو زده کړي په قرآن کې تطبیق کړئ. که چیرې د اسم څلور ګرامري ځانګړتیاوو په صحیح توګه زده کړئ نو راتلونکي درسونه به تاسو ته ډېر اسانه سي. یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کومنټ کې راته ولیکئ. د نننۍ درس همدلته پای ته ورسېد. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاو کې مه هېروئ. خدای